سونیتا په ورختایي راته وویل نه زه یې راولېږلم، که ته غواړې نو مېرمن د خپل کور ته بیولی شي. د دې خبرې د اورېدو هېڅ تمه مې نه درلوده. سخت خوشحاله شوم. بې اختیاره مې خوله د هغې تندي ته وړاندې کړه. خوله خو مې ونه رسېده، خوله لرې مې په تندي ښکل کړه. هغې چې لږ مخکې زما د غبرګون تمه درلوده او ویره یې په سترګو کې ښکارېده، زما په دې غیر ارادي عمل حیرانه شوه. له دې سره یو څه خجالته شوم او له وره نه لرې ولاړم. ما له سونیتا سره کومه خاصه یارانه او عاشقي نه لرله، خو زه پوهېدم چې د دې په مرسته که نور څه نه وي معلومات ترلاسه کولی شم او په راتلونکي کې له دې معلوماتو او لارښوونو نه په خپله تېښته کې ګټه اخیستلی شم. څه وخت وروسته زه پوه شوم چې لکه ما غوندې هغه هم راسره په چل کې ده. ژر مې خبره واړوله. که دا کار وشي زه به له تا نه ډېر خوشحاله شم. لا یې په شونډو مسکا خوره وه چې ویې ویل نه زما په واک کې هېڅ شی نشته. دا د هغوی خبره ده. اوس ته د خپلو دوستانو یو تلیفون نمبر راکړه چې موږ ورته زنګ ووهو او ستا مېرمنې پسې راشي. اوکې؟ ښه وه، د یو ښه د تلیفون شمېره مې په یاد زده وه. شمېره مې ورته ورکړه. سونیتا د شمېرې له اخیستلو سره له وره نه لرې شوه. ژر مې ورته وویل زه به څه خبر شم؟ هغې راته وویل زه یې درته وایم. اوکې، سمه ده. سونیتا لاړه. زه همداسې په خپل ځای کې شا په تخته پرېوتم. له قهر نه مې ان تر سبا یو لمونځ هم ونه کړ. لکه لیونی، کله به له ځان سره په جنګ وم، کله به له خدای پاک سره. الله مهربانه دی، راته به یې معاف کړي چې ولې د کوم عمل سزا راکوي. بیا زما برخه سزا خو یوازې ما ته راکړه. زما کورنۍ تر هر چا زیاته معصومه ده. هغوی ولې راسره کړېږي. د هغې ورځې په سهار چې کله د باګرام د هوایي ډګر د وره په مخ کې ځانمرګی برید وشو، یو عسکر زما 2 جوړه جامې راته راوړې. پوه شوم لکه چې ورور مې راغلی او مېرمنې راته بیولې. له ډېرې خوښۍ نه مې ورته په پښتو وویل سونیتا ته غږ که. سونیتا ته ور غږ کړئ. له دې سره امریکایي په خندا شو. څه یې وویل، خو لکه چې زما په خبره پوه نه شو. یو ځل مې د سونیتا نوم واخیست او بیا مې ځان ته ګوته ونیوله. امریکایي زما په خبره پوه شو. په خندا سره یې سر وښورو او لاړ. له ډېرې خوښۍ نه ځمکې ځای نه راکوه. په یو لویشت خونه کې ښکته پورته ګرځېدم. اخر مې پښې ستړې شوې. ځای په ځای کېناستم. یو عجیبه فکر راته پیدا شو، د تېښتې فکر. خو په څه ډول؟ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت کې چې په ګارډ خاص کې وم، سخت موساد تېرو. ډېر قدر یې راکوو. کله کله به زما ملګري اجمل چې زموږ د رئیس ارکان و، له کور نه به یې ویډیوي جنایي او پولیسي فلمونه راوړل. تر سبا به مو فلمونه لیدل. کله به چې فلم نه و زما ساعت به نه تېرېده. زما د ناولونو سره ډېره مینه وه. چې فلم به رانه پاتې شو بیا به مې ناول لوسته. او جنایي ناولونه خو ډېرو او نااشنا پیښو په درلودلو سره ډېره تلوسه لري چې زما په ډېره خوښېدل. او داسې ډېر نور کتابونه مې هم لوستلی دي. په هغه فلمونو او ناولونو کې به زندان او زندانیان څه بل ډول تصویرېدل. مثلا په یو اطاق کې به 10-12 بندیان اوسېدل. په یو لوی سالون کې به یې ډوډۍ ته کتار درول. تر ټولو ځواکمن به پکې د بندیانو مشر و. بندیان به تښتېدل. په خوړو کې به ورته وسلې راوړل کېدې او داسې نور. زه لا په دې هم نه وم پوه چې زه په څه ډول ځای کې پروت یم. زیرزمیني ده او که یا بل ځای دی. اول منزل دی که دوهم منزل دی، یا دلته نور بندیان شته او که نه، په هېڅ نه پوهېدم. د فکرونو لړۍ مې د سونیتا غږو شلوله. هغه د وره بلې غاړې ته په زوره غږېدله. له ځایه پورته شوم. په بیړه مې غږ وکړ سونیتا ته یې؟ بیا مې وویل سونیتا. امریکایانو یې نوم لنډوه، سوني به یې ورته ویل، خو زما له خولې نه به یې تل سونیتا اورېدل. دې کې د وره د کړکۍ د خلاصېدو غږ پورته شو او د سونیتا اوږدې بڼورې سترګې راښکاره شو. سخت وارخطا شوم.
سونیتا نه مې په بیړه وپوښتل څنګه شو؟ سونیتا په خندا وویل وشو. ورور دې له 3 مشرانو سره راغلی و. ښځه دې ورسره لاړه. هغوی غوښتل چې تا هم وګوري خو چا ورته اجازه ورنه کړه. بې اختیاره مې لاسونه پورته شول. د خدای شکر مې وویست او په سونیتا ډېر زړور شوم لکه 2 نږدې دوستان. په ما هم خوږه لګېده ځکه چې زما په چاپېریال کې یوازې همدا و چې زه یې په خبره پوهېدم او هغه زما په خبره پوهېده. همدا علت و چې ډېر ژر ورسره بلد شوم. سونیتا مې د تیر په څېر چې وچلې ښکل کړه ځکه چې دا ځل هغې خپل وچلی راوړاندې کړ. ډېره شېبه ورسره ولاړو. زړه مې غوښتل چې خپله پرېکړه له سونیتا سره شریکه کړم او مرسته ترې وغواړم، خو هغه څه نه و چې ما ویره درلوده. هماغسې وشول کوم څه نه مې چې ویره درلوده. سونیتا راته له یوې لویې مقدمې وروسته وویل چې اوسنی ژوند د داد او معاملې ژوند دی. که څه شی ترلاسه کوې نو یو څه به ورکوې هم. هغې وویل چې ما ته د طالبانو او القاعدې په هکله معلومات راکړه. زه داسې نه وایم چې دا معلومات مې له تا نه ترلاسه کړي دي. هغې وویل چې دا معلومات زه هغوی ته ورکوم چې دلته زما موقف لوړ شي. زه به تا سره نوره مرسته هم وکړم. خو سونیتا له یاده ویسته وه چې زه هم یو نظامي افسر وم. پښتانه چې هر څومره لوړو پوړو ته ورسېږي نو خپل هغه کلیوالي ژوند نه هېروي. دا منم چې زه ساده پیاده کلیوال ښکارېدم او وم، خو په پنیرو او پوډري شودو لوی شوی زه ما چېرته غولولی شي. سونیتا غوښتل چې د ملګرتیا په تار زما په خوله کې ګوتې ووهي. په ښکاره مې ځان پرې هېڅ پوه نه کړ چې ګوندې زه ورباندې پوه شوی نه یم او نه هم له ما سره د طالبانو او القاعدې کوم پټ راز و چې زما له خولې یې وباسي. ما ته اوس تر ټولو لوی راز د خپل تښتېدل و چې نږدې ورته ووایم، خو اوس زه وپوهېدم چې دې ته خبره کول په خپل ځان عریضه کول دي. کله چې یې څه بود نه کړل راڅخه خدای پاماني یې وکړه او لاړه. د سونیتا په دا ډول کړو ډېر خفه شوم. د هغې امریکایي خبره مې په یاد ته راغله چې ویل یې ستاسو غرور تر پښو لاندې کوو. دا یوازې سونیتا نه وه چې له امریکایانو سره له امریکا نه راغلې وه. د هغې په شان نورې ډېرې افغاني جنکۍ او هلکان هم راغلي وو چې شپه او ورځ ورسره همدلته اوسېدل. خو له سونیتا نه مې د دې خبرې هېڅ تمه نه کېده. هغې هم ځان ته افغانه ویله، خو افغاني غرور او غیرت لکه څنګه چې نورې افغاني مېرمنې یې لري دې نه لاره. که نه ښه ښایسته جنۍ وه. په 5-6 ژبو ډېره ښه پوهېدله. له هر ځای کې ورته ښه کار پیدا کېده. اوس نو د تېښتې لپاره تیار او آماده وم، خو هېڅ نه پوهېدم چې په څه ډول تېښته وکړم. ټوله شپه په همدې سوچونو کې ورک وم او د تېښتې لاره مې لټوله. همداسې ویده شوی وم. د وره په ډبولو مې ټوپ ووهه. نیغ په ځای کې کېناستم. پیردار د سهار ډوډۍ راوړه. ډوډۍ مې ترې واخیسته. ساعت ته مې چې وکتل 8 بجې وې. ډوډۍ مې وخوړه او خپل زاړه سوچونه مې بیا شروع کړل. څنګه کولی شم د تېښتې لار پیدا کړم؟ هر څه ته مې په ځیر کتل او خپل شاوخوا ته مې نظر ساته. کله کله مې ځان ته ډاډ ورکوه چې زه یو نظامي افسر یم. دا هر څه کولی شم. که دوی نظامیان دي زه هم د وخت یو نظامي افسر وم. له ځانه سره مې وویل داسې فکر وکړه چې ته اوس هم هغه ګارډ یې. اوس نو په څه ډول باید ځان له دې دوزخ څخه وباسي؟ په زړه کې مې غوټه کړه چې هر چانس ته باید آماده ووسم او هیڅ موقع باید له لاسه ورنه کړم. ما ته د زندان شپې سختې نه وې چې ما غوښتل وتښتم، بلکې اوس دا زما ارمان ګرځېدلی و چې زه باید له دې ځای نه روغ وتښتم او خپل غچ هم په یو نه یو ډول واخلم. زه نه پوهېږم چې د دوی د عمل عکس العمل ورته ووایم، او که ووایم چې ما زړه اوس له ژورو عقدو ډک او بېقرارۍ مې زیاته وه. بالاخره له خطره ډک تصمیم مې ونیو. ما وی هسې هم مرګ دی. دا چې بیا بې عزته شم ښه ده چې مړ شم، او که ژوندی پاتې شوم نو لا ښه. په هر څه مې ښه پوره فکر وکړ، خو یوازې له دې قفس نه زما وتل پاتې و. کله چې یو څوک
له خپل سر نه تیر شي هر څه کولی شي. زما پلان همداسې له سر نه تېرېدل و. خپل وار ته مې انتظار ویست، خو انتظار ډېر اوږد شو. هیڅ چا زما خبره نه اخیسته. البته دا به د هغه ځانمرګي برید له امله و چې د همدې مرکز دورې په خوله کې ترسره شو. زه یې له یاده وتوم. په دې ورځ چې آن تشناب ته هم یې بونتلم، په سبا سهار مې ورته لغتې ونیولې. شور ماشور مې جوړ کړ. کله بهر نه مې د چا غږ وانه ورېدل. څو شېبې وروسته کړکۍ خلاصه شوه. ګورم چې د جنۍ غوندې یو هلک ترجمان دی. په قهر یې راته وویل چېږه پس چې راغال مغال انداختي. په قهر مې ورته وویل 2 ورځې کېږي چې تشناب ته نه یم تللی، بیا وایي چې چېږه پس. هلک ز ځانه سره وبنګېد. امریکایي ته یې څه وویل. امریکایي په مخابره کې خبرې وکړې. ډېر وخت لا نه و تېر شوی چې د وره د خلاصولو غږ مې واورېد. اوس نو زما د پلان د پلي کولو وخت را رسېدلی. ځان مې حملې ته جوړ کړ. ور خلاص شو. 2 عسکر د باندې ودرېدل او هغه یو چې ولچک او توره کڅوړه یې په لاس کې وه خونې ته راننوت. همدې کې مې پرې برید وکړ. سوچ په ځان پوهېده له خولې مې ورته کجاوه جوړه کړې وه. دې کې نور هم ورسره ملګري شول. له پښو یې ونیولم، له خونې دهلیز ته کش کړم. دومره یې ووهلم چې هغوی هم ستړي شول. څه نور کسان هم زموږ په شور راغلل. د ټوپکو په میلونو یې سم سوری کړم. له وهلو وروسته یې بېرته خپلې کوټې کې واچولم. که څه هم زخ ډېر یې ووهلم، خو په زړه کې سخت خوشحال وم، ځکه چې د خپل پلان په لومړي پړاو کې بریالی شوی وم. د توشکې پوښ مې وشکوم او ټپونه مې پرې وتړل. پاڅېدم. آزاد حرکتونه مې شروع کړل. ما وایي که همداسې ښخ شوم غم به مې درد پسې واخلي او هم به له ځایه نه شم پورته کېدلی. له هر حرکت سره به مې له خولې نه دودونه وتل. وجود مې له درده ډک و. ځان مې ښه خولې کړ. بیا مې تر مازدیګر پورې ښه ارام وکړ. اوس نو د 2م تکتیک نه د کار اخیستلو وخت را رسېدلی و. خونه مې شاوخوا وکتله. هېڅ داسې تېره شی په ګوتو رانغی چې هېڅ مې پرې ونه موندل. بېرته کېناستم او یو دیوال ته مې تکیه ووهله. دیوالي ساعت ته مې پام شو چې سونیتا راوړی و او دلته یې په دیوال کې بند کړی و. ساعت مې ژر را خلاص کړ. له ماشین نه مې یو وړه تېره اوسپنه خلاصه کړه او ساعت مې بېرته په خپل ځای کې ولګاوه. غوښتل مې چې په اوسپنه د خپل لاس یوه برخه پرې کړم او د دروازې په لاندې برخه کې وینې وبهوم چې له دې ځایه د وتلو چانس پیدا شي. خو اوسپنه ډېره نرۍ وه او ژر قاتېدله. بیا مې په اوسپنه د ورۍ 3 ځایه پرې کړل. په یوه شیبه کې مې خوله له وینو ډکه شوه. وینې مې د وره په بیخ کې توی کړې. په سپین فرش وینې د دروازې د چوکاټ نه په فرش وبهېدې. خو کوم عکس العمل مې ونه لید. چې څومره وینه مې خولې ته راتله همالته مې توکوله. شاوخوا 10 دقیقې مې صبر وکړ، خو هېڅوک هم رانغلل. دې کې مې دروازې ته سوکان ونیول چې د عسکرو شر او شور جوړ شو. د وره خوا ته پړ مخې پرېوتم. ور په بیړه خلاص شو. یو کس راغی، په اړخ یې واړولم. د غاړې په رګونو یې راته لاس کېښود. خو ما چې له خولې هم وینې بهېدلې وې، ځان داسې کړ لکه مړی. کړتې پړتې یې کولې. د روغتون تذکیره یې راوړه او زه یې روغتون ته روان کړم. روغتون ته چې ورسېد، د قرارګاه یو خوا مې ښه په نښه کړ. لوړ دیوال په سر یې ازغن سیم او په کنجونو کې پیردار خونې ښکارېدې. چپرکټ کې یې واچوله. ډاکټران راټول شول. له کتلو وروسته یې یوه پچکاري راچوخ کړه. لږ شېبه پس مې سترګې پټې شوې. چې راپاڅېدم، شاوخوا خونه راته اشنا ښکارېده. دا هغه خونه وه چې د لومړي ځل لپاره ورته په همدې حال راغلی وم. دا خونې له کانتینرونو څخه جوړې وې. په سپینو بنداشونو مې ټول وجود تړل شوی و. خو خوشحاله په دې وم چې زما د پلان 2م تکتیک هم بریالی شو. اوس نو په دې فکر کې وم چې په دې حال تښتېدلی شم او که نه، کوم خوا ته لاړ شم. د امریکایانو په مرکزونو کې خوا آن د ورځې هم غټ غټ ګروپونه لګېدلې وي. زړه مې صبر نه کوه. کله به مې چې د تېښتې په پلان فکر کوه، ځان به مې د هماغو پخوانیو فلمونو په کرکټر کې لیده
او کله به مې چې د دوی ظلم او تیری یاد ته راغی ځان به راته ډېر بې غیرته ښکاره شو. په ذهن کې به مې د غچ اخیستلو په هکله فکرونه کول. غوښتل مې چې هغه د پښتنو غرور چې دوی یې تر پښو لاندې کوي ښکاره کړم. پلان مې جوړوو. اصلي خبره زما د وتلو. کله کله به ناهیلی کېدم، خو د ځان ډاډ لپاره به مې د رحمان بابا دا بیت ویلو چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي. چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. په دې لعنتي کوټه کې یو وړوکی سوری هم نه و. کړکۍ خلاصه کوي. بیا هم له ځانه سره مې وویل چې یو دوه ورځې به دلته پاتې یم، چې لږ نور هم ښه شم بیا به یو کار وکړم. خو زړه مې طاقت نه کوه. پاڅېدم چې بهر د تېښتې لار پیدا کړم. شاوخوا سیمه او په لاره کې راته پراته خنډونه وګورم چې د شپې لار رانه خطا نه شي. له چپرکټ نه چې ښکته شوم اول مې په ځمکه غوږ کېښود. ما ویل که شاوخوا نږدې څوک وي نه پوهېږم، خو خیر او خیریت و. یوه دروازه د خونې په یو کونج کې وه او بله په بل کونج کې. زما ښي لاس ته ور دهلیز ته وتی و. په دهلیز کې تشناب و او دهلیز نه هاخوا پوهېدم چې خونې وې که بل څه. هغې دروازې ته لا نړم چې دهلیز ته وتی و، خو بلې خوا ته لاړم. قرار مې دروازه خلاصه کړه. ګورم چې د ګودام غوندې خونه ده. د دوا کارتنونه کتار کتار ایښي وو. د کړکۍ په لیدو سخت خوشحال شوم. د کړکۍ خوا ته لاړم. شاوخوا مې ښه وکتل. پوه شوم چې شمال او شمال غرب خوا وه. د هډې په شمال غرب کونج کې یوه 2 منزله تعمیر و، داسې لکه د عسکرو قاغوش چې وي. د قاغوش غرب خوا ته بیا لوړ دیوال او هاخوا ترې بلاکونه وو. زموږ ترمنځ 1.5 ساعت انتظار او خواوشا 100 متره واټن و. مستقیم شمال خوا ته 6 الوتکې هم ولاړې وې. کړکۍ نه مې سر وویست. شمال خوا ته 2 خوا په خوا الوتکې د رنوې سړکونه وو. هاخوا ترې بیا نورې تیارې ولاړې وې. د هډې یعنې بګرام شاوخوا لکه لویه کلا دیوالونه چې شاوخوا 4 متره لوړ پورته شوي وو او ازغن سیمان پې تېر وو. داسې راته ښکارېدل چې د دې مرکز په هر کونج کې د وسپنې لوړه پیردار خونې هم شته، ځکه چې په 2 کونجونو کې خو ما ولیدل چې له دیوال نه به 1 متر لوړې وې. ورپو شاوخوا کړکۍ درلودې. د دیوال له بیخ نه ورته د وسپنو پوړۍ ورختلې وې. خو نه پوهېدم چې دې غرفو کې یو پیردار کېناسته که ډېر. په همدې غرفو کې غټ غټ ګروپونه لګېدلي وو چې شاوخوا سیمه یې ښه رڼا کړې وه. دوی آن د ورځې همدغه ګروپونه لګول. غوښتل مې چې بېرته لاړ شم او هغه د جنوب خوا وګورم چې دې وخت کې مې د پښو ترپهار واورېد. ډېر وډار شوم. په منډه خپل ځای ته لاړم. ښه و پښې مې لوڅې وې. د پښو چاپونه مې نه وو پورته شوي چې د ورځ کې 100 ځله به زما دوی پوښتنې ته راتلل او زما کتنه مې کوله. ډاکټر را ننوت. زما په لیدو مسک شو، خو ما داسې ویش وای شروع کړی و چې بېرته لږ غوندې خفه شو. څه کړت پړت یې سره وکړل. 2 رقمه ګولۍ یا تابلیت یې راکړل او لاړ. لږ شېبه وروسته زه هم له چپرکټ نه راکوز شوم. یو وار مې بیا په ځمکه غوږ کېښود. ورپسې مې په دیوال غوږ کېښود. پوه شوم چې نږدې څوک نشته. څه مې وانه اورېدل. کله مې چې ور خلاص کړ، مخامخ یو وړوکی دهلیز و چې یو وړوکی تشناب او کمود هم پکې و. دا ځای خو مې لیدلی و، ځکه تشناب ته به همدلته راتلم. خو کله دهلیز نه چې کومه دروازه ښکارېده نه پوهېدم چې دلته څه شی و. خو اوس مې چې د وره د قلف لسري وکتل، هلته به خونه وه چې څوک به پکې نه ښکارېده. ور مې خلاص کړ. د وره له شانه یو څوک راښکاره شو. سم زړه یې رانه وویست. دا یو بل ډاکټر و. له هماغه تکتیک نه مې کار واخیست لکه څنګه مې چې د هغې ډاکټرې سره ترې کار اخیستی و. د ډاکټر په لیدو مې بیا زګیروي شروع کړل. ما یو ناول لوستی او د هغه ناول مرکزي کرکټر یو اروايي ناروغ وي چې
ډیر د توقع خلاف کارونه کوي. اوس مې خپل ځان د هماغه کرکټر په شکل کې لیده. ما ته هر څه عجیبه ښکارېدل چې زما اول ځل دی او دا اکټونه کوم همدومره پکې بریالی یم. کېدای شي دا به زما د فلمونو او ناولونو سره ډېرې علاقې له امله و چې دلته مې هم د اکټ کولو د کمال نه کار اخیسته. ډاکټر چې زما په زګیروو یې بڼه له تشویش نه ډکه شوه ورخطا شو. زما لاس یې په خپله وږه واړاوه. د وږې لاندې مې ننوت او بیرته یې خپل چپرکټ ته بوتلم. پیچکاري یې راته وکړه. ورسره مې سترګې درنې شوې او همداسې ویده شوی وم.